نن په چمله اګارې کلي کې د تیر شوي د 2 کالو داسې د دښمنۍ یو سلسله را روانه وه چې په دې کې د جرګې مشرانو ډېرې هلې ځلې وکړې او دا روغه په 4 شرطونو سرته ورسوله او دا روغه وکړله. په دې کې فریق نمبر 1 جهان بادر او فریق نمبر 2 بغبادر چې د دې ترمنځ د دښمني وه. 4 شرطونه جهان بادر ته کېښودی شو او په قرآن لاس کېښودی شو او هغه اقرار په هغې باندې وکړو. نو د هغې نه وروستو د هغې روغه سر ته ورسېده. څومره ملګري چې پروګرام ګوري نو سکیپ کوئ مه، لازم در اخره پورې وګورئ او پروګرام سره مخې ته شیر کړئ. ډېره مننه. تاسو ټول خبر یې او ټول جرګې مارو خیار پوهان خلک یې چې نن زموږ په دې کلي کې دا عظیمه غونډه او اجتماع دا د یو خاص مقصد دپاره ده. هغې مقصد کې 2 فریقه د هغې روغول دي او جرګې چې دې کې کوم کردار ادا کړی دی نن د هغې ثمره د هغې نتیجه د هغې رزلټ نن ستاسو په وړاندې دی. صحابهو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې د مظلوم مدد خو ټیک دی خو د ظالم د مدد نه څه مطلب دی. نبی علیہ السلام فرمایل چې د ظالم لاس ونیسه دا هم ستا ورور دی، د دې ظالم لاس ونیسه چې دې ظلم نه کوي. واده کوو بغیر د یو څو خامونو چې هغه په مونږ کې شته الله دې هغه زمونږ نه وباسي. هغه څه ده که زه یو ځای ته ځمه د چا د روغې دپاره نو زما په نیت کې دا خبره وي چې دا سړی زما جنډه ولګوي، زما دا خبره چې دی سبا ماله دا ووټ راکړي. یا بعضې ډېر کمزورې خلک کمزورې ذهن والا د هغې دا خبرې چې ځان له پکې پټه بارګیني وکړي. که دا لعنت ختم شو او موږ په اخلاص را پاسېدو نو انشاءالله سوال نه پیدا کېږي چې الله به زموږ سره مدد وکړي. عزیزانو دې جرګې دی یو پاڼه ماله راکړې ده چې ته دا پاڼه دې کې شرایط دي، دا شرایط د دې مجمع په وړاندې باندې کېدی. هغه یعنې دا چې دواړه فریق اول او بیا یعنې فریق دوم هغه بغبادر به دي. د دې تمام بالغ کسان به یو بل ته په قرآن حکیم باندې تسلي کوي چې موږ باید دا درونو په شان ژوند تېرو. نمبر 1. دویم شرط هغه دا یې دی چې فریق اول د هغې نه مراد جهان بادر او د هغه زوی دی به د دې خبرې تسلي کوي چې د نواب بادر مرحوم په قتل کې د هغه په مرګ کې زموږ د هغې ګوندونو سره د هغې افرادو سره د هغې خلکو سره هیڅ قسمه لاس مشوره وینا مالی جانی تعاون نو. دریم شرط چې هغه دې جرګې ټاکلی دا تمام شرایط د فریقینو په مرضۍ سره جرګې ټاکلی دي. دریم شرط دا دی چې فریق اول به یعنی جهان بادر به د فریق دوم د مخالفینو سره چې هغې مخالفینو کې نمبر 1 میر علی خان، دویم حکیم خان او دریم جناب یعنی هغه شیرجان دی سره به څه قسم جناب یعنی تعلق وغیره نه ساتي سوا د غم نه. غم راغی غیله ورشه یا د نه خلاصي یعنی جوب لراله ورشه، لیکن د دین علاوه نور جناب یعنی تعاون تعلق به نه ساتي. او بله خبره دی دا کې چې په دې فریق میر علی خان او حکیم خان نه علاوه چې دا دریم فریق مونږ یاد کو شیرجان، د هغې شیرجان سره به نه د غم تعلق ساتي نه به ورسره د ښادۍ تعلق ساتي. دې 2 کورو کې یعنې ریلیف شته چې هغې غم وکړه یا ښادي وکړه. لیکن دا دریم فریق چې هغه ته شیرجان ویل کېږي د هغې سره به هیڅ قسمه جناب یعنې فریق اول جهان بادر
به د هغه سره یې غم خادي نه ساتي. دا د دې جرګې چې کوم شرایط لیکلي دي او تاسو ته ما وړاندې کېښودو دا دي. څلورم نمبر شرط هغه جرګه دا وایي که چېرې فریق اول جهان بهادر ته چا ووایي چې یاره بېګا دا یعنې نواب دی ستا په دې کوڅه کې خرخ پکېدو یا پلانکي ځای کې تی سارلې یا پلانکي ځای کې یعنې دی ستا خلاف څه مشوره کوله شکي شو یا فریق دوم بخبادر دیتا تاج دیتا راج دیتا حکیم دیتا نصیب دیتا بخشید دیتا چاہوئے چھے خبریں ما خو یعنی شیخ ولید جهان بهادر می ولید چې هغه پلانکي دی کې ناسو د پلانکي سره یې جرګه کوله هغه پلانکي سره یعنې ګاډي کې روانو هغه پرون هم هلته تللی و نن هم یعنې هلته تللی و ما ولید دې حالاتو کې به څه کوئ آیا دا یعنې فریق چې هغې ته بخبادر دی غلام جان مادي ویل کېږي دی به رالګي شیخ ته به لاس اچوي که نه دی به دا خبره جهان بهادر یعنې فریق اول او غلام جان مادي بخبادر دی فریق دوم به د دې خبرې پابند دي چې دی به د دې خبرو نه جرګه خبرې دا څلور شرایط د جرګې لیکلي وو چې هغه ستاسو په وړاندې باندې ما کېښودو دا د هغې کاغذ دی زه اوس یعنې د ټولو نه وړاندې جهان بهادر صاحب ته دا خاص کوم چې هغه راشي سره د بچي چې تاسو یعنې په دې کې دا لیکلي چې موږ به تسلي یعنې کوو دویم نمبر شرط دی نو زه اوس یعنې الفاظ به وامه تا او دا بچې او ما سره په هغې باندې زه به الفاظ وام تاسو به رالګئ ما سره به هغه ټکي وایه بسم الله الرحمن الرحیم لاس کېږده بسم الله الرحمن الرحیم زه یعنی پلان کې جهان بهادر او همراه د دې خبرې اقرار کوو د الله په دې کور کې د جرګې په دې حضور باندې د الله په دې مقدس کلام باندې چې زمونږ د نواب بهادر په قتل کې فریق مخالف سره هیڅ قسم مالی جانی یا بدنی یعنی سمرسته نه وه او موږ د نواب بهادر د قتل نه قتل لا علم و بې خبره وو موږ د نواب بهادر د قتل نه بیخي بې خبره او لا بلده وو صحیح ده جي بس الله مو ښه ساته زه اوس یعنې خاص کوم تاسو دلته زه خاص کوم دلته کښېنئ زه خاص کوم د بل فریق ته چې هغې یې راشي په هغې کې د هغې چې کوم بالغ افراد دي لیکلي دي بخبادر صاحب دی راپاسې لار ورکېدلی دي بیا تاج بهادر دی بخشید دی راج دی اسد دی حکیم دی راشد چې کوم راشد بسم الله الرحمن الرحیم زه یعنی خپل نوم علی جی تاج اسد حکیم او راج موږ د دې خبرې اقرار کوو د الله په دې مقدس کتاب باندې د الله په دې کور کې چې موږ به آینده لپاره انشاءالله العزیز یو بل سره په دې کلي کې د ورورولۍ ژوند تېرو یو بل ته به هېڅ قسمه اوبه نه خړو او نه به د هغې سازشونو حصه ګرځو چې کوم یعنې سازشونه د حالاتو خرابولو کوشش کوي او نه به خرابولو کوشش کوي که چېرې یعنې داسې څه خبره راتله غلط فهمۍ پیدا کېدې نو موږ په جومات کې د دې خبرې عهد کوو د الله په دې کلام باندې چې د هغې نه به جرګه خبرو الله هم خوشحاله کا الله هم کامیاب ساته نفس شیطان می دو دښمنان می را پسې ګرځي د قاتلان می خدای ترې خلاص مې کړه لاسونه په ژړا راغلم
تا ته فنا راوړم تا ته فنا راوړم نفس شیطان می دوا دښمنان می را پسې ګرځي د قاتلان می خدای تر اخلاص می کړل سنا په ژړا راغلم تا ته فنا راوړم تا ته فنا راوړم نو زه خاص کوم جناب بادرې ته د هغه د قرآن حکیم له اخلاص کې دي ځکه سوام هغه بسم الله الرحمن الرحیم زه بادرې د الله پر مقدس کلام باندې د الله پر کور کې د دې خبرې عهد او اقرار کوم چې نواب بادر په مرګ کې زما د چا سره څه قسمه مالی جاني څه سلا مشوره نه وه اسم پکې نه څه سلا مشوره نه وه الله دې خوشحاله کړو پروردگار بادشاہ مونږ تمام وبخه اے الله زمونږ تمام خطاګانې معاف کا زمونږ تمام صغیره او کبیره ګناهونه معاف کا اے الله په دې روغه کې چې چا کردار ادا کړی دی مثبت اے الله تو هغه په قبر کې په کار راوله اے الله په آخر کې ولې په کار راوله اے الله د هغې تمامې خطاګانې معاف کا اے الله درجات یې اوچت کا خدای دا دواړه فریقه که هغه فریق اول دی جناب جهان بادر صاحب یعنی یا فریق دوم که هغه بخ بادر بھائی دی تاج دی بیا بخشید دی راج دی اسد دی حکیم دی غلام جان ما دی دیل دی الله جزای خیر نصیب کی دیل همیشه الله قائم و دائم ساتي او دې ته د الله لوی خیرونه او برکات ورسوي مونږ د الله ټول وبخي زموږ خاتمه د الله په خیر باندې وکړي امین برحمتک یا ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم ټول نړومبې خو زه د دې علاقې د مشرانو د جرګې د زړه کومې شکریا ادا کوم چې هغوی یو داسې کردار ولرو په دې روغه کې چې هغوی دا دواړه فریقین یو کړو هغوی د خپلې تلهۍ چې وي کوم زړه کې هغه بغض حسد و ختمه طرف ته بوست نو یقینا چې دا د بونیر بختورتیا ده چې همیشه دا په جرګه باندې قایم ده او زه په دې باندې د بونیر د قوم له مبارکباد ورکوم چې یار زموږ سره په دې بونیر په خاوره باندې داسې مشران موجود دي چې هغوی هر قسمه کردار ادا کوي هغه په ستړو کې اپراتو کې چې د هغې خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د هر سړي غم درد پیژني او څنګه چې مولانا صاحب خبرې وکړې په خپل مدلل خبرو کې نو یقینا چې زموږ د بونیر دپاره د خوشحالۍ خوشاین خبره ده زه خو اول ستاسو د میډیا ډېره غټه شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د پروګرام ته په خپل راتګ باندې مزید ښکلا وبخله ستاسو یو ځل بیا شکریا او زه د دې سره سره د خپل درون مشر جناب کامران خان صاحب هم یو ځل شکرګزار یم چې هغې هم دې پروګرام ته ښکلا ورکړه دې سره د دې کلي علاقې تمام مشران چې کوم دي هغې نن یو بربادي په آبادۍ باندې بدل کړه عالمي سطح باندې جنگ د مسایلو حل نه د ټیبل ټاک او دې ټیبل ټاک ته پښتو کې جرګه ویلې کېږي دې ته یعنې خبرې ویلې کېږي دې ته اجرایي مجلس ویلې کېږي نو زه د خپل علاقې د تمامو مشرانو شکریا ادا کوم چې هغې د دې فریق چې یو فریق یعنې دا دی بل فریق هغه زموږ ورور خواته ناست دی چې د دې پرې منځ کې انتهایي درنې مؤثره خبرې وکړې او چې کومې غلط فهمۍ وې هغه غلط فهمۍ په خوشفهمو باندې بدل کړې الله دې د دې جرګې دا ستونزې د دې دا خبرې د الله همیشه دغه شان درنې ساتي او دې ته د الله قوت او همت ورکړي زه د شیرزاده باچا هم انتهایي سخت مشکور یم او د هغې د ټیم او د بخشاده کاري چې هغې په دې کې انتهایي درانه قدمونه اخیستي دي او دا خبره روغې جوړې ته بولې ده زه د دواړو فریق هم شکریا ادا کوم زه د دې کلي د هلکانو مشرانو هم شکریا ادا کوم چې هغې د پروګرام ته ښکلا وبخله الله دې همیشه داسې مشران ساتي چې هغې روغې جوړې کوي الله هم خوشحاله کامیاب او آباد ساته کلم چې دشمنۍ سیوا کېږي تاریخ باندې نظر واچو یا قرآن و حکیم باندې قرآن و حدیث باندې د هغې په بنیاد کې جهالت پروتي د هغې په بنیاد کې ناپوهۍ پرتي پوهه خلک سمجداره خلک د شر نه آګاه باخبره خلک هغې د جنګ په ځای باندې روغې ته همیشه لمنې خورئ او هغې د روغې ګلان هغې په لمنو کې اخلي په ځای د دې چې هغې د اور سکروټ کې په خپلې شمله باندې کېږدي نو دا چې زموږ د جهالت وجې دي دا زموږ د ناپوهۍ وجې دي الله دې د جهالت خاتمه وکړي چې موږ یعنې روغ جوړو ته لاړ شو